عظیم خان پلازا کې د المدینه ایوییشن ټریول ایجنسی پرانیسته د توپیل عمر په لاسو وکړې شوه. د پروګرام آغاز کاری وکاس قرآن پاک تلاوت نه وشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. المدینه ایوییشن ډایرکټر محمد عامر په دې موقع صدا رنګله وینا وا. بسم الله الرحمن الرحیم. پیل خو ټولو مرګرو ډیره مننه چې وخت وباسلو او دلته تشریف راوړو. مونږه المدینه ایوییشن د ایجنسی نن افتتاح وه. د دې ایجنسی مقصد د کلاولو زمونږ دا چې مونږ خپل کوم وروڼه دي بهر ځي مسافر دي هغوی له مونږ ښه سروس پرووایډ کړو. هغوی چې څه قسمه څه مشکلات وي هغه مشکلات ورته حل کړو او د هغوی څه ټیکټ د وزټ ټیکټ شو د عمرې ټیکټ شو یا نور داسې څه معلومات وي هغه ورته په ښه طریقه باندې پرووایډ کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ټولو ناول خو د ټولو ملګرو ډیره زیاته شکریه چې په دې لنډ تنګ وخت کې چې کوم دینو ځان را فارغ کړ موږ سره شرکت وکړو. دا زموږ ایجنسی افتتاح وه. د عامر وایي چې کوم دینو په دې کې ایز ډایرکټر کار کوي او بس مقصد دا دی چې لکه کوم ټریول فیلډ سره ریلیټډ کوم کارونه دي هغه که هوټلینګ دی که ټیکټینګ دی یا نور داسې دي د عمرې ټیکټینګ دی د وزټ والا ټیکټینګ دی ان چې دوی هغوی له ښه سروسز ورکړي. بس مین دغه زمونږ دا او نور دا خلک راغونډول نو بس په دې مقصد و چې دا خلک دلته راشي زمونږ دا ځای وویني او دواو کې زمونږ په حق کې بس زمونږ مین مقصد دغه کوو او د دوی په حق کې بس دا دوا کوو چې الله پاک د دوی دا روزګار د دوی دا کاروبار چې کوم دی الله پاک د کامیاب او کامران کړي. د تقریب اختتامی دعا حافظ بهار صاحب وکړه. خواهشمند حضرات په دې نمبرو رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیره 0938 222 020 د موبایل نمبر دی 0315 193 48 87 د موبایل بل شمیره 0334 75 54 334. پتہ یاده لرئ صوابی مین بازار جهانگیرا روډ عظیم خان پلازا فرست فلور.